سلامونه و نیکی الله تعالی که روغ و صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن ښوونکو، موخه د نن ورځ درس مو دا ده چې قدرمن زده کوونکي د پښتو ژبې الفبا تورو لیکل نظر په کرسي یا کرسۍ خط یا هماغه افقي خط چې کتابچو کې ده په هغو باندې پوه شي. شاید زده کوونکي ذهن کې سوال وشي ولې دا خط اړین دی. کولی شو په ځواب کې ورته ووایو چې دا خط موږ سره مرسته کوي چې زموږ متن لا هم ښایسته شي او نور هم منظم شي. کله چې څوک یې لولي هغه ته ډېر اسانه ده چې دا زموږ متن ولولي او هغه څخه د دغه متن څخه خوند اخلي. اوس د دغه کار لپاره چې زده کوونکي وکولی شي دغه تورو موقعیت نظر په کرسي خط پوه شي، موږ او تاسو بېلابېل فعالیتونه ترسره کولی شو. یو د هغه فعالیتو څخه دا ده چې موږ زده کوونکي نومونه تختې باندې ولیکو، یعنې کوم زده کوونکي چې څنګ کې دي. بیا هر زده کوونکي تختې باندې وغواړو او هغوی ته وایو چې راشي څنګ کې دغه کرسۍ خط چې موږ ترسیم کړی په تختې باندې په هغه باندې خپل نوم حروف شکلي انفرادي شکل باندې یا تنها مجزا یا منفصل شکل باندې شکلي ولیکي. پس له دې چې ولیکل که چېرته کار یا توري صحیح لیکلي ول تشویقوي او که چېرته ستونزه درلوده ورسره رهنمایي کوو او بیا لږ زره ورته وضاحت ورکوو. وضاحت داسې ورکوو چې پښتو ژبې کې معمولا کله چې موږ توري لیکو هغه دوه حالت نه خارج نه دي. لومړی حالت دا ده چې هغه توري یا د کرسۍ خط باندې دي، یعنې کرسۍ خط باندې چسبېدلي دي یا په بری دي، او دوهم حالت دا ده چې دغه توری دواړه خواوو د کرسۍ خط باندې یا هم افقي خط باندې راځي. یا ورکو چې استثنا هم باید ورته ووایو چې استثنا دا ده چې موږ پښتو ژبې کې ځینې توري لرو کاسه لرونکي توري لکه سواد، سین او عین یا جیم چې دا دوی توري کاسې لري. ورته وایي چې کله چې موږ دا توري وصل حالت کې لیکو د دغو تورو کاسې نه لیکل کېږي او دغه توري هم د کرسۍ خط په بره باندې راځي. سره هم د بېلګې په توګه مثلا یو زده کوونکی چې نوم یې رضا ده د هغه نوم ما تختې باندې لیکلی او بل چې اسما ده. زه د رضا څخه هیله کوم چې راشي تختې باندې او خپل نوم کې کوم توري چې دي هغه موږ ته ولیکي. هغه حتما موږ ته لیکي ری، ضاد او الف. بیا ورته وایم شاباس. بل زده کوونکي چې اسما ده هغه هم غواړم. هغه لیکي الف، سین، میم، الف. اوس چې دوی ولیکل ورته لږ وضاحت ورکوو. وضاحت په دې ورکوو چې دغه الف چې ده دلته دا د کرسۍ خط په بره باندې ده یا په سر باندې ده او داسې نور ډېر توري دي چې همداسې په بره راځي لکه کاف، گاف، ب، ت، ټ، ث، ه ګردک او داسې نور. او دغه ضاد او ری چې ده دا د کرسۍ خط دواړه خواته ده او داسې نور ډېر توري دي چې همداسې دواړه خواته راځي لکه جیم، عین، سین، شین، نور لام، یا او داسې ډېر نور. او هغه استثنا هم ورته وضاحت ورکړو. استثنا ورته وضاحت داسې ورکړو چې دغلته زوی ده دلته په انفرادي یا منفصل حالت کې دا دواړو خوا د کرسۍ خط ده. اما کله چې موږ او تاسو متصل یا وصل حالت کې لیکو دا تنها د کرسۍ خط په بره باندې یا سر باندې لیکل کېږي. په دغه توګه زده کوونکي د دغو تورو موقعیت نظر په کرسۍ خط بلدیږي. قدرمن ښوونکو، اوس د دې لپاره ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ زده کوونکي د تورو موقعیت نظر په کرسۍ خط بلد شوي که نه. کله چې موږ تختې باندې یو کرسۍ خط داسې رسم کړو او بیا زده کوونکو ته د پښتو الفبا کارتونه چې موږ مخکې درسو کې هم ترېنه ګټه اخیستې ده هغه ورکړو او د هغوی څخه هیله کړو چې دغه مناسب ځای کې نصب کړي یا په بله عباره هغه توري چې د کرسۍ خط په بره راځي په بره یې نصب کړي او هغه چې په دواړو خوا د کرسۍ خط کې راځي په منځ کې چې کړي نصب کړي. که چېرته تاسو سره دغه الفبا فلش کارتونه هم نه مشکل نشته، تاسو کولی شئ دا خط د تباشیر په مرسته وباسئ او زده کوونکو ته تباشیر ورکړئ چې دغه توري موقعیت په مناسب ځای کې چې کړي ولیکي. د بېلګې په توګه مثلا رضا چې موږ مخکې زده کوونکی و هغه بیا غواړو تختې ته هغه ته وایي دغه توری کوم چې ده هغه پېژني ځکه لوستلی دی وایي سې. وایم سمه ده دا چېرته نصب کېږي نظر په کرسۍ خط هغه حتما وایي استاد دا دواړو خوا د کرسۍ خط کې راځي نور زه منځ کې د دغه کرسۍ خط چې کوم نصب کوم داسې. بیا ورته وایم شاباس آفرین. بله زده کوونکی هم چې وه اسما ده چې اسما جان ته غواړو هغه ته وایي دا کوم توری ده هغه وایي ری. وایم شاباس دا چېرته راځي هغه موږ ته وایي دا هم دواړو خوا د کرسۍ خط راځي. بیا وایم نصب کړه شاباس هغه حتما دلته چې کوي نصب کوي. او آخرین زده کوونکی چې د احمد ده هغې ته د الف مد
ښکاره کوو دا وایي چېرته راځي هغه حتما وایي استاد دا د کرسۍ خط په بره باندې راځي وایم شاباس دلته چېرته راځي وایي زه دغه کرسۍ خط په سر باندې دغه توری چې کوم نصب کومه ورته وایي شاباس آفرین دا نصب کړه پس له دې چې زده کوونکو ټولو توري همداسې نصب کړل تاسو ادامه کړئ تاسو تشویق کړئ زده کوونکي او که چېرته کوم زده کوونکي ستونزه درلوده لږ ذره نور هم ورسره کار وکړئ قدرمن ښوونکو پس له دې چې زده کوونکو د پښتو ژبې الفبا او کلمو لیکل نظر په کرسۍ خط زده کړل اوس یې وخت دی هغوی د پښتو ژبې جملې هم منظم نظر په کرسۍ خط ولیکي نو د دغه لپاره چې زده کوونکي دغه فعالیت خپله ترسره کړي او خپله زده کړي چې څنګه پښتو جملې باید نظر په دغه افقي یا کرسۍ خط منظم ولیکو کله چې موږ تاسو ځینې ساده جملې تختې باندې ولیکو بدون د کرسۍ خط بیا هغوی ته وایو چې راشه دغه جملې دغه کرسۍ خط باندې څه شی کړي ولیکي د بېلګې په توګه مثلا ما یو جمله لیکلې ده مریم یوه معلمه ده نور یو زده کوونکی مثلا چې رضا د هغه څخه هیله کوم چې راشي دغه جمله په دغه کرسۍ خط باندې څه شی کړي منظمه ولیکي هغه حتما دلته میم نه شروع کوي همداسې راځي ادامه ورکوي بیا یا هغوی د لیکل شاید دغسې ښکاره شي اما ځینې ځایونه دي یا ځینې باریکیان دي شاید زده کوونکي پوه نه شي یا ورته نوي اوسي مثلا نقطه تاسو کولی شئ ورته ووایئ چې دغه نقطه چې ده دا هم د کرسۍ په خط ده یا هم ځینې ځایونه کې چې ترېنه بر راکښته شي دا کوم خبره نه ده تاسو ډېر په مهرباني زده کوونکو سره مرسته وکړئ او په دغه شکل هغوی دغه لیکل د جملو نظر په کرسۍ خط هم بلدیږي قدرمن ښوونکو په پای کې د دې لپاره چې زده کوونکو سطح موږ ته معلوم شي او موږ ډاډمن شو چې زده کوونکي د پښتو ژبې الفبا نظر په دغه کرسۍ خط په سمه توګه زده کړی او که یې نه دی زده کړی یا کوم توري کې ستونزه لري کله چې د کورنۍ دندې لپاره موږ د پښتو ژبې الفبا هغوی څخه وغواړو تر څو خپل په کتابچو کې ولیکي په بېلابېلو رنګو کې لږ ذره هغوی ته هم څرګند شي ولیکي او موږ ته یې راوړي سبا یې موږ ګورو که چېرته دوی کار سم کړی ښه او که نه یې کړی هغوی ته دغه د پښتو ژبې الفبا لارښود نظر په کرسۍ خط یا افقي خط ورته ورکوو یا ښکاره کوو او ورته وایو چې ته خپله دې پیدا کړه چې تا ستونزه چېرته ده او یا هم کولی شو چې موږ یې ورته اصلاح کړو او ورته وایو چې دغلته دغه ستونزه ده او دغه توری داسې باید ولیکل شي مننه کوم ستاسو پاملرنې څخه تاسو ته ډېر ښه وخت غواړم